بې سرحده ډاکټران یا بې پولې ډاکټران یا په اصطلاح باندې ووایم انیسف زموږ په غوښتنه باندې زموږ په هدفونو باندې کوښښ وکړي چې دلته یو لابراتوار پرانیزي او دلته هغه MDR مریضان چې هغه د دواګانو سره په اصطلاح باندې ووایم چې ریزلټ نه ورکوي بیا دوی هغه دوا معلوموي. مخکې د دې څخه چې دغه لابراتوار نه و کم کلچر ته موږ ضرورت درلودی دا به مو استوله نورو هېوادو ته مو استوله ځکه په افغانستان کې موږ امکانات نه درلوده خصوصا که مو درلوده یو دوه ځایه به مو درلودله خو داسې کېدای شي چې فکر کوم سټنډر به نه وه خو دا واقعیت ډېر ښه لاسته راوړنه ده د کندهار او د زوم.